نن سبا پر ټیک ټاک او پر د سوشل میډیا باندې دا یو شی زیات دی چې یو څو داسې خلک دي چې هغه د چا سره خبرې پر انبوکس کې په میسج کې کړي وي، هغه میسجان بیا لیک کړي او هغه ویډیو او تصویران بیا وایرل کړي پر ټیک ټاک او فیسبوک باندې. یعنی د چا عیبونه تلاشول، د چا په عیب پسې کتل، د چا په عیب پسې ګرځېدل چې دی غواړي چې دغه کس ذلیله کړي او د خلکو په نظرونو کې دغه کس کښته راولي. نو دغه یو داسې عمل دی چې حدیث شریف کې راځي کم څوک چې د یو انسان د عیب پسې لګېدلی وي نو الله رب العزت د دې کس په عیب پسې لګېږي او الله یې تر هغه ونه پرېږدي چې د یو عیب یې راایستلی نه او دی به په خپل کور کې ناست وي، الله بې ذلیله او رسوا کړي، د عیبونه به الله رب العزت په خلکو ته ښکاره کړي. نو هېڅکله د چا عیب پسې مه لګېږئ، هېڅکله د چا د عیب پسې مه لګېږئ او د چا عیب مه ښکاره کوئ. کله چې د چا عیب تا ښکاره کړئ نو به خپل کور کې به ناست وي، الله رب العزت به ستا عیب هم ښکاره کړي او ذلیله او رسوا به دې کړي. دغه ویډیو ضرور درسره شیر کړئ چې تر دا خلکو پورې ورسیږي او د دې عمل څخه محفوظه پاتې سي.